سترګې دې خلاصې کتب کې د تاج محل په وړاندې ما تا ته د مینې وړاندیز کړی او نن به زه او ته یو نوی ژوند پیل کړو تب کې زه یوازې له ده نه مننه کولی شم مننه زه پوهېږم تب کې چې تاج محل ستا د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده ستا یادونه پکې نغښتي دي ستا ماشومتوب سره تړاو لري له ماشومتوب نه تا هره ورځ د همدې لیدو سره پیلوله همدې سره د خپله خوشحالي او خفګان شریکوو بس د همدې کبله زما لومړۍ ډالۍ تا ته دا تاج محل دی دا ته احساسولی شې تب کې چې په اګرې کې دا او په نویډا کې زه یم ده ته په کتو سره هر سهار زه خپل یو نوی ژوند پیلوم او ته به له ده سره ټول خفګان او خوشحالي شریکوې تب کې چې ستا په خوشحالۍ کې خوشحاله او ستا په غم کې غمجن یې نو څه وشوه چې ستا لپاره تاج محل نشم جوړولی خو د آبادولو هڅه یې کوم تب کې یو څه خو وایه که نه نن ما خپل تاج محل ترلاسه کړ نو کوم بل څه نه وایې تب کې نور څه ووایم د زړه خبره یعنې چې زما لپاره چې ستا په زړه کې کوم احساس دی زه بیخي سمه ده زه ستا د زړه خبره ستا په سترګو کې لیدی شم کیدای شي لږ څه وخت ونیسي چې دا خبره شي کومه خبره نشته زه تا ته وخت درکوم او زه هغه وخت ته په تمه اوسم تب کې اوس لاړ شو راځه هو په کوژده کې به سره وکړو بله مورې هغه تب کې چې ده که نه هغه نن کوژده کوي هغه چې په تلویزیون کې خپرونه لري همغه سره هو د هغې رئیس هو له همغه سره ما خو فکر کوو که زه تب کې سره واده ونه کړم نو هغه به خپل ټول ژوند په شاړه تېر کړي خدا تعالی خو سمه ده مورې هغه د هم دې وړتیا لري اوس به خپل ژوند په ژړا تېر کړي د دې ژبه به ورته بنده کېږي او هغه به له غوسې نه خپل سر ماتوي او هو مورې زه خو فکر کوم چې له واده وروسته به دروغ تبکي هرومرو پرېږدي بیا به تبکي د خپلې ژبې سره خپل مخ هم پټوي له خلکو نه او بیا به وګورې مورې زه به د هغه دروغ حساب هم ور برابر کړم اوهو څوک دي ورورا خوشي مې که اوه ما څه کړي دي ورورا اوه خوشي مې که ورورا خوشي مې که خوشي مې که دا دی خوشي مې کړې ته لیونی شوی یې
او که وروسته له دې د تبکي او دروف ورور نوم په ژبه راولې که نه نو له دې ځای نه له 10 پوړ نه دې ښکته غورځوم او بیا ته دلته نه لویږې سیده بلې نړۍ ته ولېږې پوه شوې هو ووایه هو درته وایم سم هو ووایه خو زه له تا نه ډارېږم ګوره درته وایم د لیونیانو په شان راغلی زه دې اوچات کړم تا ولې داسې کار وکړو که ډېرې خبرې دې وکړې پولیسانو ته همدا اوس زنګ وهم سمه ده وهم صبر وکړه صبر وکړه اوهو موبایل مې دې مات کړو دا څه کوې دا دې واخله دا خو مې نه وای اخیستی و یعنې خپله او ښې یعنې خوله خلاصه کړه پوره 8 دانې دي یو کار وکړه ډاکټر ته لاړ شه 4 نور هم درته کېږده نېږده څه کولی شي ټول به یې درته مات کړه بیا به یوازې حلوا خوړلی شي وروره له مانه تېروتنه وشوه زه د مور په سر مې قسم خورم د دروف او د تبکي نوم هېڅکله په خوله نه اخلم قسم خورم اوهو ویل خو لرې ده فکر مو نه کې سمه ده که نه په سړک باندې به داسې سریښ کم چې خلک پوم نه شي چې انسان سریښ شوی او که کچالو سریښ شوی اوس زه خپل کور ته لاړ شم یعنې د خسر کور ته مې نه زه ځم لاړم اوهو ډاره نه چېرته ځې تر څو چې زه دلته یم تر هغه وخته له ځانه چرګ جوړ کړه بې یعنې بیزو چې یعنې چرګ هله نو دا دی کومه مې ولې مې وهې دا دی چرګ شوم هله نو اوس بانک وکړه اوهو بانک وکړه که نو پښې به دې درته ماتې کړم د بانک غږ دې باید واورېدل شي هی تاسو ولې له ځانه چرګ جوړ کړی او ته ما خو یوګا کوله یوګا د چرګ حرکات دا خو د یوګا کولو وخت نه دی کله چې سړی ستړی شي بیا د یوګا کولو وخت هم دا وي څه اوهو ته لاړه شه ګرانې زه چې لږ یوګا وکړم بیا درځم یعنې 2-3 دقیقې یوګا کوم لاړه شه تبکي لورې اوس د کوژدې مراسم پیلوو اوس به موږ ټول ستا په لمنه کې وریجې اچوو او ته باید هغه وریجې دلته وساتې خانه اوس د ټولو نه مخکې د کوژدې شګون به زموږ د کور تر ټولو مشره د دروف انا ورکوي راځئ مورجانې راځئ پونم جانې ته لاړه شه مورجانې راځئ زه وریجې نه اچوم زه کوم شګون مګون نه ورکوم مورجانې دا تاسې څه وایئ تاسو څنګه شګون نه ورکوئ تاسو خو باید دا کار وکړئ مورجانې راځئ ځکه د کور مشره خو ته یې جلۍ تا خوښه کړه رایباري ته راغلې اوس شګون هم ته ورکړه که نه ما ته خو دې نه جلۍ راوښودله او نه دې مشوره واخیسته اوس رانه غواړې چې د کوژدې شګون ورکړه ولې داسې وکړم زه ځمه دلته نه پاتې کېږم ریحانه دلته راشه ما ودروهله اوهو انا جانې ومې دروه زویه زه دلته نه راځم زه دلته نه پاتې کېږم انا جانې تاسو له موږ ټولو نه مشره او ستاسو له دوه نه پرته به دا کوژده څنګه ترسره شي نه ودې نه شي زما یې په بالا
که څوک زما خوښي او ناخوښي پسې نه ګرځي نو زه ولې دلته یم او د چا لپاره پاتې شم؟ زه خو له دې ځایه ځم. انا جانې د خپل لمسي لپاره کوم چا سره چې تاسو له ټولو نه ډېره مینه لرئ نن د هغه د ژوند دومره مهمه پرېکړه کیږي تاسو باید پاتې شئ. بس اوښکې مه تویوه. اوهو تاسو هر څه په خپل سر کړي دي نو ماته دلته څه اړتیا ده؟ ماته اجازه راکړه. انا جانې هیله کوم تاسو له ټولو نه مشره یې او انا جانې تاسو یې چې د دوو کورنیو ترمنځ د ښه او غلط پرېکړه کولی شئ. تاسو د خپل لمسي لپاره سمه مېرمنه خو ورته تاسو خوښولی شئ. انا جانې دا پرېکړه خو تاسو کولی شئ چې زه ستاسو د نابي کېدو وړتیا لرم او که نه انا جانې او انا جانې که تاسو بیا فکر کوئ چې زه ستاسو د نابي کېدو وړتیا نه لرم انا جانې زه تاسو سره ژمنه کوم چې دا واده به ونه شي. جانې که تاسې بیا همداسې فکر کوئ چې زه د دې کورنۍ د انګور لیاقت نه لرم انا جانې زه بیا تاسې سره ژمنه کوم چې دا واده به نه کېږي. تبکي دا ته څه وایې ها؟ او انا جانې هیله کوم تاسو د تبکي په خبره یعنې چې تبکي ډېره ښه جینۍ ده او بیا دا خو مې د مور ته خو د خپلې مور خبرې کوې خو اوس چې ما پرېکړه کړې ده نو هېڅوک هم زما مخه نشي نیولی. راځه بېهانه. انا جانې هیله کوم که تاسو له ما نه خوشحاله نه یې او یا هم دا اړیکه نه منئ نو انا جانې کومه ستونزه نشته ده خو داسې زموږ له کوره خفه مه ځئ. زما پلار تل وایي چې مېلمه د خدای پاک دوست وي. انا جانې که د خدای ملګري داسې خفه له کوره ووځي نو انا جانې ما هېڅکله د خپلې انا مینه نه ده لیدلې او دا چې تاسو راغلي نو زما په سر د مینې لاس تېر کړئ. هیله کوم انا جانې کښېنئ. ښه سمه ده انا جانې تاسو مه کښېنئ خو هیله کوم یو څه وخورئ بیا لاړه شئ. عادتې څه دي؟ ما ته خواږه راکوې چې ومې وژنې؟ ته نه پوهېږې چې زه شکر لرم؟ وسو دا تا څنګه نجلۍ خوښه کړې ده چې له ناوې کېدو نه مخکې غواړي خپله مشره خوښې ووژني؟ هیله کوم انا جانې دا مټیان په نیک فال ونیسه. دا میټایان تبکي یوازې ستا لپاره پخې کړي دي په خپلو لاسونو. ټول دلته رانه په تنګ دي. ټول د دې نجلۍ پلوي کوي. دروبه تا به دې ته زما د ناروغي په اړه ویلي وي. نه جانې ښاغلي دروب ما ته څه نه دي ویلي. زه د یوې دوسې لپاره ستاسو کور ته درغلې وم نو انا جانې ما واورېده چې تاسو په ټلیفون کې له اشپین ورور نه د خپل شکر لپاره درمل وغوښتل او انا جانې ما ستاسو لپاره نن چای او میټایان
دواړه له بورې پرته چمتو کړي. څنګه چې مشران په اشارو سره د ماشومانو په خبرو پوهیږي، انا جانې په هماغه توګه ماشومان هم باید د مشرانو په ستونزو پوه شي. نو تاسو یو ګیلاس اوبه او یو بل څه وخورئ. انا جانې که تاسو غواړئ چې دا کوژده ونه شي نو نه کېږي. هیله کوم تاسو کښېنئ. نه خو زه دا میټایان خورم او نه م کښېنم. اوهو ته چیرته ځې؟ میټایان خو به هغه وخت وخورم کله چې د کوژدې شګون درکم، او د کوژدې شګون خو له ټولو نه مخکې زه درکوم که نه؟ خبره ده انا جانې، تاسو خو ویلو چې هېڅوک هم ستاسو مخه نشي نیولی. ومې لیده زما ورېنداره ستاسو مخه ونیوله. د دې جلۍ په څېره کې خدایي نور دی. واسو سمه خبره کړې وه. موږ د تبکي لور په شان یوې ناوې ته اړتیا لرو. ښایسته، ښه هوښیاره، پوهه جلۍ، باادبه او یوه عاجزه جلۍ همداسې مې غوښتله. په لکونو کې یوه. لورې تا ته یوه خبره وکړم. زما له خبرو نه مه خفه کېږه. بس داسې وګڼه چې ما د خپلې ناوې وسو خوښه نه منله. خو اوس پوهه شومه چې ستا د ژبې د بندېدو ستونزې نه وروسته بیا هم زما وسو څنګه ته خوښه کړې یې. دا د ژبې باندې تو خبره خو یې هېڅکله خوښې جنته نشم لیکلی. نو زر د ناوې په جامو کې زموږ کور ته راشه.